الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښونکي څښتن تعالی په نامه خپل سلامونه احترامات تاسو ګران او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله مند یم چې د روغ او جوړ اوسئ. او تیر شوی درس مو په جغرافیه کې چې موږ د وحشي ژویو د ساتنې په اړه مو لوسته، د هغه د ارزښت په اړه مو لوسته، د دې په اړه پوه شو چې څرنګه موږ کولی شو چې د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی وکړو او کومې لارې چارې ورته برابر کړو. د دې تر څنګ موږ د ملي پارکونو د ساتنې په اړه هم په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل. خپل ملي پارکونو په اړه پوه شو چې ملي پارکونه څه ته ویل کیږي او ساتنه د چا لخوا کیږي. موږ د ملي پارکونو په وړاندې څه مسؤلیتونه لرو. د دې ټولو په اړه موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل چې تاسو باید تیر شوی درس په سمه توګه زده کړی اوسئ او کوم کورنۍ دندې چې ما تاسو ته درکړې وي هغه هم باید تاسو په سمه توګه سرته رسولی اوسئ. نو راځئ چې نن موږ خپل نوی درس زموږ 15 لوست د درس عنوان مو د اوبو، خاورې او د هوا ساتنه. څرنګه موږ کولی شو چې د اوبو، خاورې او د هوا څخه ساتنه وکړو. دغه اوبه، خاورې او هوا زموږ په ژوند کې څومره زیات ارزښت لري، د دې ټولو په اړه به موږ نن ولولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم چې تاسو نن هم د دې په ارزښت پوه شئ چې څومره زیات ارزښت لري زموږ په ژوند کې دغه اوبه، خاورې او هوا، او د دې تر څنګ څرنګه موږ کولی شو چې د دغه اوبو، هوا او د خاورې ساتنه وکړو. چې د دې ټول په اړه به موږ نن ولولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم چې تاسو هم په اړه معلومات ترلاسه کړئ، هم د ساتنې په اړه پوه شئ او هم په سمه توګه زده کړئ. نو اول راځو اوبو ته. اوبه موږ په تېر لوستونو کې هم د اوبو په اړه یو لړ معلومات ترلاسه کړی. تاسو خپله هم پوهېږئ چې اوبه د انسان په ژوند کې څومره زیات ارزښت لري. نه انسانان، نه تنها د انسانان په ژوند کې بلکې د حیواناتو، د څارویو، د نباتاتو په ژوند کې هم زیات ارزښت لري. هیڅ انسان، نبات او حیوانات پرته له اوبو نه ژوند نشي کولی. نو تاسو یو لړ معلومات د اوبو په اړه لرئ. اوس چې څرنګه موږ باید ساتنه وکړو د دې په اړه لولو. اول د ټولو نه د مخکې موږ دې ته راځو چې د ځمکې د مخ په سلو کې 1 برخې اوبو نیولي دي. یعنې 100% کې 1% برخې د ځمکې دا ټوله کره چې ده اوبو نیولې ده. چې موږ په تیر درس کې هم ویلي چې که چیرې موږ د ځمکې کره په د پاس څخه وګورو او هغه د ځمکې کره موږ وګورو، دا موږ ته د ځمکې کره ټوله شنه یا آبي لرونکي رنګ باندې ښکاري، ځکه چې زیاته برخه یې اوبو نیولې ده. نو د لپاره موږ هم وایو چې په سلو کې 1% برخه یې څه کړې اوبو نیولې ده. او اوبه په دې هم پوهېږو چې اوبه د ژوند سرچینه ده. یعنې د موږ د ژوند سرچینه هم دا اوبه ده. موږ چې دا ژوندي یو، موږ انسانان، نباتات، حیوانات، بوټي، دا ټول د څه شي په واسطه د اوبو په واسطه چې د ژوندي دي. نو اوبه خپله د ژوند څه ده؟ سرچینه ده. چې موږ ویلې چې انسانان، ژوي او نباتات د خپل د ژوند د پایښت لپاره، د ژوند د پایښت او د ترسره کولو لپاره اوبو ته څه لري؟ اړتیا لري. او په واقعیت کې که چیرې ګرانو زده کوونکو موږ وګورو، موږ دا وایو چې په واقعیت کې د ټولو ژوندیو شیانو ژوند اوبو ته څه سوی؟ اوبو ته تړلی ده. او د ژوندیو شیانو د بدن جوړښت که چیرې موږ وګورو، موږ ګورو چې زیاته برخه یې همدا اوبو نیولې ده. او د انسانانو په ژوند کې همدا اوبه لومړنی، یعنې موږ دا هم وایو چې اوبه په ورځني ژوند کې په ورځني ژوند کې لومړی نقش لري. او په کرنیزو او صنعتي برخو کې هم د اوبو کارول زیات ارزښت لري. خو له بده مرغه د اوبو زیات یعنې اضافي لګښت او د دې تر څنګ د صنعتي او انساني وړ فعالیتونو له امله د اوبو ککړېدل د اوبو سرچینې له ګواښ سره څه کوي؟ مخامخ کوي. نو د اوبو ساتنه موږ نو باید د اوبو په مقابل کې څه وکړو؟ دا باید وایو چې د اوبو ساتنه د هر وګړي دنده ده. هر وګړی د اوبو په ساتنه کې یعنې باید د اوبو زیات، یعنې اوبو نه بې ځایه مصرف نه کړي. اوبه باید د اوبو په استفاده کې باید اسراف وکړي، د دې تر څنګ پرې نه چې اوبه ککړې سي. نو باید دغه صنعتي فابریکې یا کوم صنعتي شرکتونه هم نور ځایونه چې شتون لري هغوی باید خپل هم دا کثافات هېڅکله په اوبو کې ونه اچوي، ځکه چې د دې سبب ګرځي چې د اوبه ککړېږي. نو د اوبو ساتنه د هر وګړي دنده ده. د دې لپاره د دنده ده د هر وګړي د دې لپاره ده، ځکه چې د اوبو ککړتیا د انسانانو، څارویو او د ونو بوټو د ژوند له کلک خطر سره څه کوي؟ مخامخ کوي. نو د دې لپاره د اوبو ساتنه هر وګړي دنده ده. بل ګرانو زده کوونکو راځو خاورې ته. چې خاوره څه ده؟ موږ په دې پوهېږو چې د ځمکې پورتنۍ طبقه د خاورو له کوچنیو ذراتو چې هوا او د اوبو او ډېرو کوچنیو ذربیني موجوداتو څخه څه سوې؟ جوړه سوې ده. دغه یعنې خپل هم دا ځمکه چې موږ یم دا پورتنۍ برخه کې چې موږ ژوند کوو، خپله همدغه د طبقه د خاورو له کوچنیو ذراتو، هوا او د اوبو او ډېرو کوچنیو ذربیني موجودات څخه څه سوې؟ جوړه سوې ده. خپله خاوره د څه نه جوړه سوې ده ګرانو زده کوونکو؟ خپله خاوره د څه نه تشکیلیږي؟ خاوره خپله د فزیکي او کیمیاوي تعاملاتو له امله څه کېږي؟ تشکیلیږي. خپل هم د فزیکي او کیمیاوي شرایط چې پورې اړه لري، خپله فزیکي او کیمیاوي شرایط د اقلیم په څرنګوالي پورې څه لري؟
د اقلیم په څرنګوالي پورې اړه لري. او د دې ترڅنګ دا هم موږ وایو چې خاوره خپله بیلابیل ډولونه لري او بیلابیل په د خاورې په بیلابیلو طبقو کې مختلفه ژوندي موجودات پکې څه کوي ژوند کوي او په هغه کې بوټي او کوچني ژوندي موجودات او باکتریا څه کوي په خاوره کې فعالیت کوي. او دا هم موږ وایو چې خاوره د بوټو ونو د کرنې او د دې ترڅنګ د څارویو د روزنې لپاره ډیر زیات مهم عامل ده چې په عمومي ډول موږ دا وایو چې د ځمکې د مخ د ټولو حیاتي مجموعې لپاره خوراکي توکي څه برابرې د خپله خاوره برابرې. خو که انسان د خاورې نه په سمه توګه استفاده ونه کړي او خاورې ته متوجه نه اوسېږي نو خاوره به ډیره زر وشړېږي او له استفادې څخه به ووځي. او تر څو چې بیا دا خاوره سم یعنې خپل اولینی حالت ته راځي یعنې که چیرې د یوې سیمې یا د منطقې یا د یو ځي یا د یو ځمکې همدا خاوره وشړېږي یا خرابه سي نو دا خاوره کله چې له منځه لاړه نو دته زغ زیات کلونه ضرورت دی چې تر څو بیرته دا خاوره خپل اولینی حالت ته رسي. نو دا موږ وایو چې نو بیا د هغې خاورې د جوړېدو لپاره موږ وایو چې کلونه وخت پکار ده. په دې توګه خاوره یعنې خپله خاوره یو ډیر ارزښت لرونکې ماده ده چې د انسان یعنې انسان له هغه څخه په استفادې سره د خوراکي او صنعتي توکو د تولیدولو په خاطر ورنه څه کوي ورڅخه ګټه اخلي. د دې لپاره د خاورې ساتنه هم د ټولو وګړو دنده ده چې باید د خاورې څخه په سمه توګه ساتنه وشي. بل څه چې زموږ په ژوند کې زیات مهمه ده او باید د هغه ساتنه پر موږ باید د هغه ساتنه هم وکړو چې ساتنه هم مهمه ده هغه هوا ده. موږ وایو چې زموږ په ژوند کې مهم رول لري. هوا خپله زموږ په ژوند کې زیات مهم رول لري ځکه چې د موږ ژوند هم په هوا ده. دغه هوا چې موږ اخلو او بیرته تنفسو نو د دې لپاره موږ چې زموږ په ژوند کې مهمه ده. او په دې هم پوهیږو چې موږ ټول باید د خپل د ژوند د دوام په خاطر له هوا د جوړښت او وضعیت د هوا د جوړښت او وضعیت څخه خبر اوسېږو. او په دې هم پوهیږو چې ټول ژوندي موجودات هوا او اکسیجن ته څه لري اړتیا لري. او دا هوا وایو چې د هوا په جوړښت کې څومره اکسیجن شتون لري. د هوا په جوړښت کې 80% یعنی په 80% نایتروجن شتون لري او 1% چې ده پکې په 100% اکسیجن د هوا په جوړښت کې شتون لري. او دا هم موږ وایو چې نباتاتو کې د فوتوسنتیز عملیه کې اکسیجن ته څه ده اړتیا ده. یعنی نباتات چې دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسي هغه کې څه ضرورت ده اکسیجن. نو ځکه موږ خپل شاوخوا هوا باید څه نکو ککړه نکو او د دې لپاره چې دغه نباتات چې دغه عملیه تر سره کوي کچیر دغه عملیه تر سره کوي هوا ورته ککړه اوسېږي د نباتاتو د لمنځه وړلو سبب ګرځي او بیرته انسانان چې دغه هوا تنفسي د دې سبب ګرځي چې دغه هوا ککړه سي هوا وجود ته داخليږي او د مختلفو مرزونو سبب ګرځي. نو باید موږ د دې لپاره چې هوا ککړه نسی په لومړي قدم کې باید خپل چاپیریال پاک وساتو او د هوا نظافت او مراعاتولو یعنی لپاره باید د صنعتي فابریکو باید د هوا د پاکوالي ته باید زیات پاملرنه وکړي او د ښار هوا د پاک ساتلو په برخه کې باید زیاته پاملرنه وشي. او د هوا د نه ککړېدو لپاره باید کاربن ډای اکساید غاز نور لوګي او مضره شیان باید هوا ته خپاره نشي. چې د دې لپاره دغه کارونه په تر سره کولو سره موږ کولی شو چې خپل د محیط چاپیریال او هوا پرېنږدو چې ککړه سي. چې د دې سره زموږ درس دلته پای ته رسیږي. دا نن نه چې ما تاسو ته وړاندې کړ. نن موږ د درې هغه شیانو په اړه اولوسته چې اول چې بدون پرته له دین ژوند هم امکان لري. د دې ترڅنګ باید موږ د هغه څرنګه ساتنه وکړو چې هوا او اوبه وي او خاوره چې دا درې هغه شیان دي چې زموږ په ژوند کې زیات اهمیت لري. نو باید موږ د دغه شیانو په مقابل کې د دې نه په کلکه او په جدي ډول ورنه ساتنه وکړو. نو تاسو هم باید کوم شیان چې دلته ویل شوي دي چې څرنګه موږ د هوا خاوره او اوبو څخه ساتنه وکړو تاسو باید هم د نن ورځې نه بعد د دې شیانو ساتنه وکړئ ځکه چې دا زموږ په ژوند کې زیات اهمیت لري. او پرېنږدو چې د دې شیانو کمښت سره مخامخ سو. اوس بلار سو کورنۍ دنده پلور تاسو کورنۍ دنده تاسو پوښتنه دي تاسو کولای شئ چې پوښتنه ته په ډیر اسان سره جواب ورکړئ. بیرته ماته په کومنټ کې راولېږئ ځکه چې تاسو اوس د هوا او د دې ترڅنګ د خاورې او د اوبو په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه هم کړه او په دې هم پوه شئ چې څرنګه موږ د ساتنه وکړو. نو د پوښتنې ته جواب ورکړئ بیرته ماته په کومنټ کې راولېږئ. او که خپل نننی درس ماته د مخې نه د فتره اخر ولولئ که په کوم ځای کې ستونزه لرئ کولی شئ چې ماته کومنټ کوئ. زه کولی شم چې تاسو ستونزې حل کړم. د دې ترڅنګ بله کورنۍ دنده چې تاسو همیشنۍ کورنۍ دنده ده هغه د نوی درس ته په بشپړ
بشپړ ډول آمادګي او تیاری ده. تاسو خپل نوي درس په بشپړ ډول آمادګي او تیاری ونیسئ. موږ نوی درس د ښار د هوا ککړتیا ده چې څرنګه کوم معمولونه د دې سبب ګرځي چې د ښار او د هوا ککړتیا کیږي. د متن د مخینه د په اخر ولولئ تر څو چې زه راځم تاسو د جغرافیې نوی درس وړاندې کوم. تاسو په سمه توګه هغه مطلب او مفهومونه ترلاسه کړئ. تر بیا چې تاسو راځم د جغرافیې نوی درس تاسو ګران او خوږو زده کوونکو ته وړاندې کوم. تاسو په الله پاک سپارم. الله پامان.